بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او ستړي مشئ، همدا شیبه مو په خیر. خدای دې وکړي چې له خوشحالۍ ډکه روژه او ډک ژوند ولرئ. په نن ویډیو کې په مطالعه غږیږو. دا چې مطالعه څه شی ده، کوم وخت باید مطالعه وکړو، کوم کتابونه باید مطالعه کړو، د مطالعه ارزښت په څه کې دی، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې شاید له ډېرو ځوانانو سره وي چې د ځواب په لټه کې وي او یا هم غواړي له مطالعې سره ځان عادت کړي خو مطالعه نشي کولای یا د مطالعې سره ځان نشي عادت کولای. نو دا څه ډول ځان د مطالعې سره عادت کو، کوم کتابونه مطالعه کو، دې ټولو پوښتنو ته ځواب وایو. د ویډیو تر پایه زموږ سره پاتې شئ. لومړی دا چې مطالعه څه شی ده. مطالعه د علم ترلاسه کولو، د معلومات ترلاسه کولو یوه لار ده. یا لوستل او مطالعه د علم ترلاسه کولو او د معلوماتو ترلاسه کولو یو پروسه او یو پروسیجر او یو لار او یو وسیله ده. نو هغه څوک چې غواړي چې معلومات ترلاسه کړي، یا هغه څوک چې غواړي چې علم ترلاسه کړي، نو همدا ده چې مطالعه باید وکړي. دویم، د مطالعې ارزښت په څه کې دی. په ټوله کې مطالعه د علم ترلاسه کولو یو با ارزښته په ژوند کې یو با ارزښته لار، یو با ارزښته چیز دی مطالعه. نو ارزښت یې په دې کې دی که موږ د دیني اړخه یې ارزښت وڅېړو، نو لومړنی آیت چې هم نازلېږي وایي چې اقرأ ولوله، یعنې انسان ته امر کېږي چې ولوله، پیغمبر اسلام ته امر کېږي چې ولوله. نو دا د لوستلو ارزښت بیانوي. ولې د یو بل شي باندې شروع نه کېږي، د وحي شروع په همدې کېږي چې اقرأ ولوله، یعنې نور ډېر به نه تم کېږم، یوازې همدا چې وایي اقرأ ولوله، همدا د مطالعې ارزښت بیانوي. دریم، د مطالعې ګټې څه دي. مطالعه نهایتاً ډېرې ګټې لري. که موږ هر څومره وغږیږو لا به کم وي، خو د مطالعې په ګټو بله ویډیو کې هم بیا غږیږو. خو اوس لنډ وایم چې مطالعه که تاسو غواړئ چې په ټولنه کې با شخصیته اوسئ، که تاسو غواړئ چې فصیح او بلیغ وغږیږئ، که تاسو غواړئ چې په ټولنه کې د مطرح شخصیت په توګه واوسئ، که تاسو غواړئ چې با علمه واوسئ، که تاسو غواړئ چې په ټوله کې د نورو له تجربو نه ګټې واخلئ، د نورو تجربو څخه استفاده وکړئ، نو مطالعه باید وکړئ. یو لویه ستونزه چې ډېری ځوانان لري هغه دا چې مطالعه هم وایي ستړی کوي. نو وایي څه ډول ځان له مطالعې سره عادت یا روږ دی کمه. د دې لپاره ډېرې لارې دي. دا پوښتنه له ډېرو سره شته دی، وایي چې مطالعه مې ستړی کوي، مطالعه خوب راولي. ښه لاره د مطالعې سره د عادت کېدو لپاره، تاسو که مطالعه تاسو ستړی کوي، که مطالعه مثلا تاسو ته خوب درولي، تاسو د مطالعې سره ځان عادت کړئ. او د دې لپاره ښه لاره دا ده چې تاسو په لومړیو کې لنډې کیسې او ناولونه د مطالعې لپاره وټاکئ. لنډې کیسې او ناولونه د مطالعې لپاره غوره کړئ، ځکه لنډې کیسې او ناولونه له ځان سره غوټه او تلوسه لري. په هره پاڼه کې تلوسه لري، ځکه ته باید بله پاڼه ولولې. بله پاڼه چې ولولې هغه بیا یو بله غوټه لري چې ته باید بله پاڼه ولولې. نو همدا وي چې وخت په تېرېدو سره ته له مطالعې سره عادت کېږي او تا له ځان سره روږدی کوي، او دا تر ټولو خوندور اعتیاد او روږدي کېدل دي د مطالعې سره. د ناولونو او لنډو کیسو په لوستلو سره د وخت په تېرېدو تاسو د مطالعې ښه روږدي کېږئ او تاسو د مطالعې سره عادت کېږئ. همدا وي چې بیا تاسو مطالعه نه ستړی کوي. بله لاره دا هم کېدلی شي چې تاسو ذوقي کتابونه ولولئ. هغه کتابونه چې تاسو خوښېږي، د یو چا ساینسي کتابونه خوښېږي، د چا معلوماتي کتابونه خوښېږي، د چا ادبیات خوښېږي، د چا شعر خوښېږي. د خپل ذوقي کتابونو په لوستلو سره تاسو د وخت په تېرېدو هم د مطالعې سره ځان عادت کولی شئ. بیا کولی شئ چې د خپلې برخې مسلکي کتابونه ولولئ. هغه کتابونه چې تاسو ورته اړتیا لرئ باید ولولئ، هغه بیا کولی شئ ولولئ. بله پوښتنه دا هم کېدلی شي چې کوم وخت د مطالعې لپاره غوره دی. کوم وخت کې زه باید مطالعه وکړم. د مطالعې لپاره تر ټولو غوره وخت سهار دی، ځکه ذهن ارامه وي او په ارامه ذهن ښه مطالعه کېدلی شي او ښه برداشت کېدلی شي. خو په ټوله کې ویلی شو پرته له سهار هم هر څوک په خپل درون کې د مطالعې لپاره ځانګړی وخت لري. دا نه ده چې ټول باید سهار مطالعه وکړو. یو څوک دی چې هغه غرمه ښه مطالعه کولی شي، یو څوک دی چې هغه د شپې ښه مطالعه کولی شي، ښه برداشت کولی شي. دا تاسې پورې اړه لري. نو د خپلې مطالعې وخت پیدا کړئ چې تاسو کوم وخت ښه مطالعه کولی شئ او ښه برداشت کولی شئ. ممکن ډېری ځوانانو سره یوه دا پوښتنه هم وي چې کوم کتابونه باید مطالعه کړم. یو شي ته باید ډېر دقیق اوسو. پخوا یو مقوله ووایي چې هر کتاب په لوستلو ارزي، یا هر شی په لوستلو ارزي، خو اوس داسې نه ده.
نه هر کتاب په لوستلو ارزي او نه هر مقاله او نه هر اخبار په لوستلو ارزي، ځکه وخت نهایتا به ارزښت دی، وخت نهایتا ارزښتمن دی. نو ښه دا ده چې موږ که مطالعه کوو د مطالعې لپاره غوره او با ارزښته کتابونه مطالعه کړو. په دې برخه کې ډېر دقیق اوسئ. د مطالعې د کتاب د انتخاب لپاره له ملګرو سره مشوره وکړئ. هغه کتاب انتخاب کړئ چې ستاسو په ژوند کې تغییر راوستلی شي، ستاسو علمیت ډېر کړی شي. بې فایدې او بې معنا کتابونه مه انتخابوئ، ځکه اوس بازار له بازاري کتابونو ډک دی. هغه کتابونه چې اصلا هیڅ ګټه نه لري، هسې د ارواپوهنې په نوم چټیات لیکل شوي دي، یا همداسې کتابونه دي چې هغه زموږ د ټولنې زموږ د ژوند سره اصلا هغه پرتله کېدلی نه شي، یعنې زموږ د ژوند له معیاره یا ډېر ښکته وي یا ډېر پورته وي، د غربي ژوند لپاره لیکل شوي وي. همدا وي چې هغه بیا ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون نه شي راوستلی. نو د کتابونو په انتخاب کې نهایتا دقیق اوسئ، ځکه هغه کتاب چې تاسو کې بدلون را نشي وستلی نو هغه طبعا تاسو ستړی کوي، تاسو له مطالعې بېزاره کوي. او بله پوښتنه دا هم کېدلی شي چې د مطالعې لپاره له کومو میتودونو ګټه واخلئ. دا تاسو پورې اړه لري چې دا مطالعه تاسو د څه شي لپاره کوئ. که د ازموینې لپاره مطالعه کوئ نو تاسو یو بیل میتود ته اړتیا لرئ. د میتودونو موضوع ډېره لویه موضوع ده، په ویډیو هم نشي خلاصېدی. نو که تاسو ازموینې لپاره مطالعه کوئ نو اړ وي چې یادښتونه واخلئ، دقیق مطالعه وکړئ، 2 وارې 3 وارې یو کتاب ولولئ. که تاسو د معلوماتو او د علم ترلاسه کولو لپاره یو مطالعه کوئ، تاسو کولی شئ چې ډېر عادي ډول باندې مطالعه وکړئ، یوازې دا چې هغه خپل ذهني تمرکز وساتئ پکې مطالعه کې. بله هم دا کېدلی شي پوښتنه چې د مطالعې لپاره کومو شرایطو ته اړتیا ده. یو د مطالعې لپاره ستاندرد شرایط دي چې ممکن په ځینې کتابونو کې لیکل شوي وي چې هغه دا دی، وایي تاسې باید آرام ځای وي، شور نه وي، میز او چوکۍ وي، کتابتون وي. دغه شرایط ممکن زموږ په ټولنه کې ډېر سخت وي چې مهیا شي یا را جوړ کړی شي، ځکه په دې ټولنه کې غږیزه ککړتیا نهایتا ډېره ده. آرامښت نو مشکله دی چې ته په یو ارامه ځای پیدا کړې د مطالعې لپاره. نو ښه دا ده چې تاسو همدغه شور ماشور سره همدغه خپلې ټولنې سره ځان عادت کړئ، په همدغه شرایطو سره باید تاسو ځان عادت کړئ او وکولی شئ مطالعه وکړئ. بله د میز او د چوکۍ شتون، هغه د رڼا شتون، ممکن هر څوک نشي کولی په کور کې یو میز او چوکۍ ولرو، نو تاسو کولی شئ چې په ناسته په ډډه وهلو سره هم مطالعه وکړئ. هغه تاسو د خپلو شرایطو ته په کتو ځان عیار کړئ چې تاسو هغه د خپل ژوند کې څه ډول شرایط لرئ، هماغه شرایط ته په کتو تاسو ځان عیار کړئ او مطالعه وکړئ. فاینل او اخري خبره دا کوم، اخري وروستۍ خبره دا کوم چې مهمه دا ده چې تاسو مطالعه وکړئ. مهمه دا نه ده چې تاسو په څه ډول شرایطو کې مطالعه کوئ، مهمه دا ده چې تاسو مطالعه وکړئ. حد اقل 1 ساعت د ځان لپاره او 1 ساعت د خپل هیواد لپاره، د خپل راتلونکي نسل لپاره تاسو باید مطالعه وکړئ. لنډه جمعبندي کوم بیرته دا چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. مطالعه د علم ترلاسه کولو یوه ښه لاره ده، د معلوماتو ترلاسه کولو ډېره ښه لاره ده. د مطالعې ارزښت په دې کې دی چې موږ کولی شو خپل ژوند کې بدلون راولو، زموږ د شخصیت جوړولو لپاره نهایتا مهمه ده. او د قرآن لومړنی آیت هم چې نازلېږي وایي اقرأ ولوله. څه ډول ځان د مطالعې سره عادت کړو. د مطالعې سره عادت کېدو لپاره ښه ده چې تاسو په لومړیو کې ناولونه، لنډې کیسې او خپل ذوقي کتابونه وټاکئ د مطالعې لپاره. د وخت په تېرېدو 10-15 کتابونو په لوستلو باندې بیا تاسو کولی شئ چې مسلکي کتابونه ولولئ. کوم وخت د مطالعې لپاره غوره دی؟ سهار غوره دی، خو هر څوک د ځان لپاره یو وخت لري. مهمه دا ده چې تاسو خپل مهالویش کې مطالعې ته وخت ورکئ. دا چې کوم وخت تاسو وخت ورکوئ هغه تاسې پورې اړه لري. کوم کتابونه باید مطالعه کړو؟ د کتاب په انتخاب کې نهایتا دقیق اوسئ. د مطالعې لپاره کوم میتودونه دا تاسې پورې اړه لري چې تاسو څه شي لپاره مطالعه کوئ، بیا د هغې لپاره میتود ټاکلی شئ. او د مطالعې لپاره کوم شرایط مهم دي تاسو خپل ژوند او خپل موجوده شرایط ته په کتو تاسو کولی شئ ځان عیار کړئ. مننه. کور ودا تر بیا ښې چارې.